ایب تیره اونۍ 4 ورځې منډه ووهله. هغه به هره ورځ 9 کیلومتره منډه وهله. په ورته وخت کې بیټ 15 کیلومتره له ایب څخه کمه منډه وهلې وه. اوس تاسو د بیټ د منډې اندازه پیدا کړئ. زما مشوره دا ده چې ویډیو ودروئ او په خپله یې پیدا او انځور کړئ چې بیټ څو کیلومتره منډه وهلې ده. سمه ده؟ ښه، اوس راځئ په ګډه یې حل کړو. د دې د حل لپاره موږ څو لارې لرو. لومړی د هر څه نه وړاندې باید څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې په انځوریزه بڼه یې وښیو چې په ټوله کې ایب څومره منډه وهلې. ډېر ښه، هغه 4 ورځې او هره ورځ 9 کیلومتره منډه وهله. نو موږ داسې لیکو چې 4 ورځې ضرب د 9 کیلومتره په هره ورځ کې، او کولی شو چې انځور یې هم کړو. نو دا هغه فاصله ده چې هغه په یو ورځ، دا هغه فاصله ده چې هغه په 2 ورځو، دا هغه فاصله ده چې هغه په 3 ورځو، او دا هغه فاصله ده چې هغه په 4 ورځو کې وهلې یا طی کړې وه. ښه، اوس دا څه معنا؟ 4 ضرب د 9 به څه معنا؟ ډېر ښه، دا په دې معنا چې 9 جمع 9 جمع 9 او جمع 9. نو موږ کولی شو 9 ګونې سره جمع کړو. 9 جمع 9 کېږي 18، جمع 9 کېږي 28 او جمع 9 کېږي 36. نو هغه ټول 36 کیلومتره فاصله وهلې وه. سمه ده؟ ټوله یې 36 کیلومتره فاصله طی کړې وه. مګر پوښتنه کې دا راڅخه غوښتې نه ده، بلکې پوښتنه کې هغه اندازه فاصله راڅخه غوښتې کوم چې بیټ طی کړې ده. پوښتنه کې ویلي چې هغې 15 کیلومتره تر ایب کمه فاصله وهلې. نو دغه وکتورونه چې ګورئ د ایب طی شوې فاصله ښیي. که د وکتور له پیل څخه یې راونیسئ نو د 4 ورځو فاصلې په حسابولو سره به د وکتور پای ته ورسیږئ چې ټوله فاصله 36 کیلومتره ده او بیټ 15 کیلومتره له ایب څخه کمه منډه وهلې وه. نو راځئ چې 15 کیلومتره بیرته شاته ولاړ شو. نو 15 کیلومتره متضاد وکتور رسموو. دا په دې معنی چې بیټ 15 کیلومتره له ایب څخه کمه منډه وهلې. نو دا متضاد وکتور 15 کیلومتره کموالی راښیي او کومه فاصله چې بیټ منډه وهلې دغه پاتې فاصله ده. سمه ده؟ کومه فاصله؟ دغه فاصله چې ګورئ. صحیح، دا هغه فاصله ده چې بیټ طی کړې ده. پوه شوئ؟ هغه کیلومترونه چې بیټ منډه وهلې چې په اصل کې د بیټ د ټولې اونۍ د منډو فاصله ده. نو دغه شین وکتور د بیټ فاصله راښیي. اوس راځئ چې په اعدادو یې حل کړو. ښه، د دې لپاره چې د بیټ فاصله وښیو د کار د اسانوالي لپاره بي حرف کاروو. نو د بیټ فاصله جمع 15 کیلومتره به مساوي شي د ایب له فاصلې سره، یعنی 36 کیلومتره. صحیح، یا داسې هم ویلی شو چې د بیټ فاصله مساوي کېږي له ایب فاصله منفي 15. ښه، نو اوس به د بیټ فاصله څو شي؟ ډېر ښه، دا به شي 36 منفي 15 منفي 15. چې 6 منفي 15 1 کېږي او 10 منفي 10 شل کېږي. نو پایله به یې 1 شي. صحیح ده که نه؟ نو د بیټ فاصله 21 کیلومتره شوه.